این یک فرد هزاره صاحب منصب بود. در او وقت کندگمشر فارغ شده بود به نام غلام نبی خان هزاره. نمبر یک جایش غلام نبی خان هزاره. این یکی غازی امان الله خان است. یکیش از برادرای هزاره است که در او کندگمشر بود که صاحب منصب بود. نمبرش یک جای است. این یکیش غلام نبی خان است، یکیش جهانگیر شاه خان است که یکیش غلمشر بود، یکیش کندگمشر در دوره امان الله خان. این مکسای غلام نبی خان است. پیغامش همی بود که ما خود از موسفیدا شدیم، ما خود در وقت نبودیم. همین کسایی که بودن از دوستا و اقاربای ما بودن. میگفت که کل اقلیت‌ها باید درس بخونه، تعلیم کنه، در یک جای برسه که کلگی در حکومت شریک است. میگه در یک گل بهار نمیشه و بیادر در یک سوار لشکر. در یک قوم نمیشه که افغانستان آباد شود. غازی امان الله خان په 1892 زیږدیز کال کې د کابل په پغمان کې زیږیدلی. د امیر حبیب الله خان زوی، د امیر عبدالرحمن خان لمسی، د امیر محمد افضل خان کړوسی او د امیر دوست محمد خان کودی دی. د امان الله خان مور سرور سلطان بیگم نومیده. سلطان بیگم د لوی نایب شیردل خان بارکزي لور وه. هغه مهال د بارکزي کورنۍ د هیواد یوه له نامتو کورنیو هغه وه. امان الله خان له کوچنیوالي شهزاده روزل شوی و. د خپل پلار حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال یې دربار کې په لوړو موقفونو کار کړی او د پلار د وفات پر مهال د کابل والی او د کابل د پوځ او خزانې ټولواک و. د لغمان په کلاګوش کې د امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کېدل تر اوسه یوه ګونګه مسله ده، خو داسې انګیرل کېږي چې د نوموړي وژل کېدل یوه سیاسي قضیه وه. د امیر حبیب الله خان د وژل کېدو د پیښې پر مهال د نوموړي ورور سردار نصر الله خان شاه ولي خان ته امر وکړ چې د ننګرهار وضعیت کابو کړي او خپله یې د هند له وایسرا سره په اړیکه کې د امیر حبیب الله خان د مرګ په اړه د معلوماتو له وړاندې کولو وروسته ځان د افغانستان امیر معرفي کړی و. په ننګرهار کې د امیر حبیب الله خان له تدفین وروسته د هغه ورور سردار نصر الله خان په ننګرهار او خپله امان الله خان په کابل کې سلطنت اعلان کړ. امان الله خان ته د فبرورۍ په 23مه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د حضرت فضل محمد شمس المشایخ اخونزاده د تګاو ملا حمید الله او نور مخورو له لوري د عیدګاه په جومات کې پګړۍ ورپسر شوه. په همدې مراسمو کې غازي امان الله خان خلکو ته لومړنۍ وینا وکړه او په ترڅ کې یې له انګریزي ښکېلاک د خپلواکۍ اخیستو غږ پورته کړ. د امان الله خان په اړه په تاریخي روایتونو کې ویل شوي چې نوموړي د کابل عیدګاه جومات په همدې مراسمو کې خلک مخاطب کړل او ویل تر هغې به د واکمنۍ تاج نه پر سر کوي څو چې یې وطن له انګریزانو آزاد کړی او خپلواکي یې ګټلې نه وي. بسیار دوره خوب بود. 7 سال حکومت کرده. در 7 سال کل قشرهایی که در افغانستان بود کل اقلیت‌ها را او آدم قبول داشت، امرایش کار میکرد و آدم ترقیخواه بود. کسی بود که باید مردم به افغانستان روی به پیشرفت باشن، نه روی به پسمانی. بسیار آدم خوب بود و قبل از او باز خیلی اقلیت‌ها بود که تحت فشار سیاسی و چور چپاول قرار داشت. منتها در دوره امان الله خان دست کل او چیزا را بند کرد، دیگه او کارا را نمیماند. بسیار یک 7 سال حکومت کرده، بسیار یک حکومت خوب که ما از او بسیار خوش هستیم و اما عمل ما میتونیم که یگان آثارش برایتان نشان بدیم. نصر الله خان د دې لپاره چې غازي امان الله خان ورسره بیعت وکړي نوموړي ته یې د یونس خان په مشرۍ پلاوی ولیږه، خو یونس خان د دې پر ځای چې ننګرهار ته ستون شي له غازي امان الله خان سره یې په کابل کې بیعت وکړ. نصر الله خان بیا د یوه بل پلاوي په وسیله په کابل کې د امان الله خان او ورسره د خلکو د بیعت او د خپلواکۍ اواز له اوچتولو خبر شو. نو سملاسي یې له امان الله خان سره خپل بیعت اعلان کړ. د انګریزانو پر وړاندې د غازي امان الله خان د سختې مبارزې په ترڅ کې هماغه و چې په 1919 زیږدیز کال کې د اګست په 8مه د راولپنډۍ تړون لاسلیک شو او انګریزانو د افغانستان خپلواکي رسما ومنله. دغه تړون د غازي امان الله خان له لوري په 1919 کال کې د اګست په 13مه نیټه چې د 1298 لمریز کال د زمري له 23مې نیټې سره برابره ده تصدیق او توشیح شو او په دې توګه غازي امان الله خان د افغانستان سیاسي خپلواکي اعلان او د نړۍ د نورو خپلواکو هیوادونو په څیر یې یو آزاد هیواد یاد کړ. د خپلواکۍ له اخیستلو وروسته یې تمرکز پر دولتوالۍ او پرمختګ وکړ او سمدلاسه یې د سیمې ځینې هیوادونو ته د افغان استازو استولو ترڅنګ خپله کابینه هم جوړه کړه. امان الله خان لیوال و چې افغانستان د بېساري پرمختګ په کولو سره د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي
او په همدې موخه یې د هیواد لپاره ګڼ شمېر بنسټیز کارونه ترسره کړل. نوموړي د خپلې واکمنۍ پر مهال په هیواد کې د اصلاحاتو رامنځته کولو ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي، پوهنیزي، پراختیایي او نورو برخو کې ګڼ شمېر اقدامات وکړل. د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره یې ډیپلوماټیکي او اقتصادي اړیکې پراخې کړې. امان الله خان د اصلاحاتو په تطبیق کې یو غوره اقدام په مالي چارو کې سمون او نوښت و. غازي امان الله خان د اقتصادي زیربنا په اهمیت پوهېده او اقتصادي استقلال یې د سیاسي استقلال ملاتړ باله. د نورو اقتصادي تدابیرو او پروژو ترڅنګ بانکنوټ نشر کړ او پخواني جنسي مالیات یې په نغدي هغو واړول. د ملت د اکثریت بزګرانو، شپنو او کاروباریانو پر وړاندې پراته پخواني درانه بارونه یې سپک کړل. جنسي مالیات، د خریدارۍ د غلې حواله کول او اجباري ازوقه رسول یې منع کړل. د ډیرو زیاتو پړاوونو لرونکو دولتي مالیاتو د راټولولو، ستومانه کوونکي، اجارهدارۍ، د مالیه ورکوونکي او مالیه اخیستونکي ترمنځ د فیوډال او ملکانو واسطه، د قریهدارۍ زوړ تشکیل، د ناشمیرل شویو څارویو د مالیاتو اخیستل، اجباري کار او بیګار، له پېښور او صنعتکارانو څخه د بازار بیلابیلو ټکسونو او نور یې ټول منع کړل. د ځمکې مالیات هم په نغدي بڼه واړول شول او ټول مالیه ورکوونکي په سیده توګه پرته د ملک او خان په پام کې نیولو څخه د دولت له مالي دفترونو سره وتړل شول. پوهاند دودیال د غازي امان الله خان د اصلاحاتو په اړه په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې امان الله خان په کابل کې د مالیې د اداراتو د چارو د تنظیم په خاطر د اصول دفتر ښوونځی پرانیست او مدیریت یې میرزا مجتبی خان ته سپارلی و او د دغه ښوونځي فارغان به یې د هیواد د مالیې په دفترونو کې ګمارل کېدل. دغه کار د هیواد زړې حسابي چارې په یوه نوي عصري سیستم واړولې چې ښاري بڼه یې غوره کړه. د کرنې مامورینو او د مالیاتو د تحصیل لپاره هم په 1923 زیږدیز کال کې یو شمېر قوانین جوړ او وضع شول. د باخبره حکامو د روزنې په خاطر یې په مرکز کې د حکامو ښوونځی جوړ کړ او فارغان یې په سیمه ییزو ادارو کې مقرریدل او د حکامو او مامورینو د دندو قانون یې جوړ کړ او د اداري تنظیم چارې یې په 1922 کال کې سمبالې کړې. له دې یو کال مخکې د تشویق ځایي په نوم قانون پاس کړی و چې د مالیاتو د ریفورم له طریقه یې د صنایعو وده هڅوله. سوداګري هم پراخه شوه. بې شمېره د هیواد دننه ګمرکونه راکم خو اصلاح شول. د دغو ټولو ریفورمونو په پایله کې د پانګونې پرمختګ ګړندی شو. د سوداګریزو معاملاتو لپاره شرعي محکمې جوړې شوې او یو شمېر تجارتي شرکتونه لکه تنویرات، موټر، درمل، رفقای افغان، اتحاد افغان، قمر، ضیا او جرمني شرکتونه او د شوروي تجارتخانه او نور جوړ شول. د انګلستان له دولت سره یو سوداګریز قرارداد لاسلیک شو او د افغانستان سوداګري قونسل او وکیل التجاره په ګاونډیو هیوادونو کې وګمارل شول او سوداګریزې چارې یې اسانه کړې. د خصوصي سکتور ترڅنګ دولت هم ملي تجارتي موسسات لکه امانیه شرکت، سمر شرکت او نور جوړ کړل. دولت له 2 فرانسوي او جرمني شرکتونو سره یو قرارداد لاسلیک کړ چې د هغه له مخې به په 10 کلونو کې د اوسپنې پټلۍ له جنوب څخه تر شمال پورې وغځول شي. دغه کار د سروي لپاره 4 تنه فرانسویان کابل ته او بیا له دې ځایه کندهار ته ولاړل. همدارنګه د ټلیفون او ټلګراف د لین غځولو چارې هم له مرکز څخه ولایتونو ته پیل شوې. په پغمان، جلال آباد او کندهار کې د برېښنا په سټیشنونو باندې کار پیل شو. د څرمن جوړولو، بارود جوړولو، سمنټو او ګوګړ جوړولو فابریکو ته یې برېښنا ورسوله. د موټر د ترمیم، د پرزو جوړولو، صابون، عطر، تار جوړولو، رخت اوبدلو، ترکاڼۍ او یخ جوړولو فابریکې او د پنبې د غوړو ایستلو ماشینونه په کندهار، مزار او هرات کې جوړ او ودرول شول. په همدې ډول د لاندنۍ فابریکو جوړول هم په پام کې ونیول شول. قندسازي، نساجي، د نخي او جمټوکرانو جوړولو فابریکه، د تڼۍ جوړولو فابریکه، د میوې ساتنې فابریکه، د تیل خاک فابریکه او د کابل مزار شوروي او ایران او ترکیې ترمنځ د هوایي دهلیز د چارو پیل کول. د غزني د سراج او بند غازي د اوبو بندونه جوړ شول. د څمکنیو د اوبو بند تړل او د نهر رزاق بشپړول هم تر لاس لاندې ونیول شول. دولت له جرمني څخه تجارتي معاملو حق او د پولنډ له هیواد څخه یې د ترانزیت حق ترلاسه کړ. له مسکو او برلین سره یې د سوداګریزو قراردادونو په هکله خبرې پیل کړې. د نورو قراردادونو د ترسره کولو، د بدخشان د لاجوردو، د هرات د تیلو او د اوسپنې د ویلې کولو، د اوسپنې د کانونو، د ډبرو سکارو، ګوګړو، سرپو، شوکاڼو، مرمرو، سپینې خاورې او نورو چارو په خاطر یې پروګرامونه تر کار لاندې ونیول او د پکتیا، کونړ او نورو ځنګلونو د تنظیم او ادارې لپاره یې پروګرامونه پیل کړل.